کله چې یو ناروغ په ځمکه باندې ولوېده نو تاسې سملاسي ډول باندې ورشئ. اول خو هغه ته یو غږ وکړئ یا یې په لاس باندې وخوځوئ. که چیرته ستاسې په وړاندې غبرګون وښود ناروغ چې دی په هوښ کې دی. که چیرته یې غبرګون ونه ښوده نو په دوم قدم کې تاسې د لاس د هغې پوزې او خولې ته ورنږدې کړئ تر څو پورې که چیرته هغه ساه وباسي نو تاسې کولی شئ د لاس په ذریعه باندې چې دی یعنې حس کړئ. ساه یې ایستلې شوله نو ناروغ چې دی په ښي یا چپ اړخ باندې واچوئ. که په چپ اړخ باندې اچوئ نو چپ لاس یې داسې کش کوئ او ښي لاس یې چې دی داسې ورته د دې مخ د دې سر لاندې ږدئ او د ښي پښه چې کومه ده دا داسې قط کوئ او په یوه ډډه باندې دا ناروغ دا رنګ اچوئ. که په چپ لاس وو هم په همدې شکل باندې دا باید تر هغه وخته پورې په دې پوزیشن باندې پروت وي تر څو پورې چې امبولانس رارسېږي. موټر راغی تاسې باید ناروغ داسې په ناستې او یا په ملاستې مکمل شکل باندې څملاوئ. په نیمه ملاستې شکل باندې ناروغ باید په موټر کې چې دی څملاوئ او روغتون ته یې